ولسمشر غني نړیوالو ته کومې مهمې خبرې وکړې، څه یې وویل او څه یې ترې وغوښتل. سلام، ستړي مه شئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غني نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ 51مې ناستې ته د ویډیويي وینا له لارې دوحه کې له طالبانو سره د سولې خبرو ته په اشاره وویل چې وربند غواړي. ولسمشر غني وویل که څه هم موږ افغانستان کې د کړکېچ او ستونزو ټولو علتونو سره په یو وخت کې مخامخ یو، خو سوله زموږ بیړنی او له ټولو مهم لومړیتوب دی. موږ غواړو چې راتلونکي نسلونه د جنګ له تباهۍ وژغورو. نوموړي له طالبانو سره خبرو کې له افغانستان د ملګرو ملتونو ملاتړ ډیر مهم وباله او له دې ادارې مننه وکړه چې د عمومي وربند غوښتنه کوي. غني وویل افغان ولس دې خبرو کې یو روښان او بیړنی لومړیتوب لري، هغه وربند دی. د تاوتریخوالي سملاسي ختمول له بل هر څه موږ ته د پرمختګ ډیر چانس راکوي. خو ولسمشر غني زیاته کړه دا بس نه دی. افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره باید د ترهګرۍ جګړې ته د نړیوالې ستونزې او ګواښ په توګه رسیدګي وکړو چې زموږ سیمه یې په اور اړولې ده. نوموړي د ملګرو ملتونو عمومي ناستې 192 غړي وهڅول چې د ملي حاکمیت، یو موټی او ډیموکراتیک افغانستان د پرځایښت لپاره همکاري وکړي. نوموړي دغه راز زیاته کړې چې دوی په افغانستان کې د یو پیاوړي حکومت د جوړولو او له ناخوالو د راتلونکي نسل د ژغورلو لپاره هلې ځلې کوي او په دې برخه کې د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. دغه راز ولسمشر غني خپلو خبرو کې کورونا هم یاده کړه او وی ویل دیو با له موږ سره هم هغه څه وکړل چې دویمې نړیوالې جګړې زموږ له پخوانیو نسلونو سره کړي وو. نوموړي زیاته کړه چې د کورونا وایروس اوله څپه یې مهار کړې. په هر حال تاسو د ولسمشر محمد اشرف غني د دغه خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور یې لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو خپله یو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.